السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن د راشد خان د IPL د کریر او ویکټو په اړه باندې معلومات درکوم چې راشد خان په IPL یا د انډیا پریمیر لیګ کې څومره لوبې ترسره کړې دي، څومره ویکټ یې ترلاسه کړي دي، څنګه لوبې ترسره کړي دي. د دې په اړه باندې پوره معلومات درکوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. راشد خان د کرکټ د نړۍ یو وتلی ستوري لوبغاړی دی چې د خپل بېساري لیګ سپین بالینګ کولو له امله یې ډېر زیات شهرت پیدا کړی دی. راشد خان د هند غوره لیګ کې د سنرایزر حیدرآباد سره تر بریالي پرفارمنس وروسته اوس د ګجرات ټاینټس لپاره لوبیږي. راشد خان د ګجرات ټاینټس لپاره ارزښتناکه لوبغاړی و. هغه له خپل لیګ سپین سره غیر معمولي مهارتونه هم ښودلي او له خپلې لوبډلې سره یې د سترو بریاو په ترلاسه کولو کې مرسته کړې ده. د ګجرات ټاینټس لپاره د راشد خان ریکارډ د پام وړ دی. هغه په مهمو شیبو کې ویکټ اخیستی دی او د مخالفې لوبډلې د منډو کچه محدوده کړې ده. نوموړي د توپ اچونې ترڅنګ یو شمېر لوبې ګټونکې منډې هم ترسره کړې دي او د ګجرات ټاینټس د بریا لپاره د راشد خان هر اړخیزه کارکردګي یو مهم رول و. د هند غوره لیګ کې د راشد خان د ویکټو زیاتېدل د پام وړ سفر و. په 2018 کال کې سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره راشد خان په 14 لوبو کې د 18 ویکټو په اخیستو سره په ټورنمنټ کې شپږم د زیاتو ویکټو اخیستونکی لوبغاړی سو. همدغه راز د 2013 کال لپاره هم د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې له ځان سره ساتلی و چې دا یو عاقلانه پریکړه وه، ځکه چې په 18 لوبو کې د 21 ویکټو په اخیستو سره په لیګ کې دویم لوړ ویکټ اخیستونکی سو. راشد خان په 2019 کال کې په 15 لوبو کې 14 ویکټ ترلاسه کړ او بالاخره د سنرایزر حیدرآباد سره د 15 فصلونو له تیرولو وروسته په 80 لوبو کې د 3 ویکټو په اخیستو سره د فرانچایز دویم تر ټولو بریالی ویکټ اخیستونکی سو. راشد خان په 2022 کال کې د ګجرات ټاینټس لخوا د دویم غوره لوبغاړي په توګه واخیستل سو چې نه یوازې 19 ویکټې ترلاسه کړې بلکې په توپخانه کې هم مهمې لوبې وګټلې. نو راشد خان په 2 نوي IPL لوبو کې 112 ویکټې ترلاسه کړي دي. دا و د راشد خان د IPL د لوبو په اړه تازه معلومات. که دا معلومات خوښ شوي در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.